ننګرهار کې د پوهنتونونو ترمنځ د کرکټ شلوره سیالي پیل شوې د دې ولایت د کرکټ بورډ اداري سرپرست وایي چې په دې سیالیو کې اتلو ډلې برخه لري او ورځې به دوام وکړي. ننګرهار دولتي پوهنتون په شمول د وو خصوصي پوهنتونونو ترمنځ ټورنمنت پیل شو چې ټول ټال پکې اتلو ډلې نه پوهنتونونه ګډون کوي. په دې ټورنمنت کې د اتلو ډلې په دوه ګروپونو ویشل شوي دي چې هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي او په خپل ګروپ سټیج کې به دوه لوبډلې په خپل ګروپ سټیج کې به هر لوبډله درې لوبې ترسره کوي او دغه شان به هر ګروپ د لوبډلې سیمې فائنل ته لار پیدا کوي. له دغه لوبو نه زموږ هدف د داخلي کرکټ پیاوړتیا ده. د خصوصي پوهنتونونو استازي هم د دې لوبو له ترسروي خوښ دي خو د کرکټ بورډ له ادارې د لا پراختیا هیله لري. موږ خو کرکټ بورډ نه هیله لرو چې پاینده کې هم دغه سي ټورنمنټونه په رواچول شي. دا اوس د ننګرهار ولایت کې ترسره کیږي. موږ غواړو چې ختیځ زون کې چې هغه کې ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې هم پوهنتونونه شي چې هغه داسې یو زمينه برابر شي چې هغه پوهنتونونه هم موږ سره دلته ګډون کې به داسې سیالي کوي. په ورته وخت کې لوبغاړي هم د لوبې د ځان لپاره یو غوره چانس بولي او وايي په دې کې به نوي استعدادونه راڅرګند شي. ننګرهار کرکټ بورډ څخه ډیره زیاته مننه چې موږ لپاره زموږ محصلینو لپاره دغه خاصه ټورنمنټ په لار اچولې ده او موږ لپاره د کرکټ هغه اسانتیاوې او هغه کوم لوبې زموږ کوم استعدادونه چې پټ دي هغه موږ د ښکاره کولو لپاره موږ ته دلته چانس راکول شوی دی او موږ دلته راغلي خپل میچونه کوو د یو بل تر. د کرکټ شنونکو د کرکټ بورډ پر ادارې لدی عمل نیوکه کوله چې داخلي کرکټ ته پام نه کوي خو په دې ورسېو کې د کرکټ بورډ ادارې د داخلي کرکټ د پیاوړتیا هڅې ډېرې کړې چې ډېرای د کرکټ راتلونکو لپاره یو ښه ګام بولي.